حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه چې زموږ مدرسې ته لس دولس کاله مخکې تشریف راوړو نو نجی مجلس و ریکارډینګ موجود دی په هغې کې هغې یو عجیبه واقعه بیان کړې وه د امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې چې وی کله زه درس شروع کوم نو زما عادت دا دی چې زه بیا درس چې کوم دی په هغې کې زه بیا بره نه ګورم چاته نه ګورم او هغه خپل درس جاري ساتم وی ما خوب لیده او په خوب کې هغې به دا فرمایل چې یاره په زندګۍ دا خبرې چاته مه کوئ نو چونکې هغې خو د دې دنیا نه لاړه نو هغه کلیپ چې کوم دی هغه هم زموږ د ملګرو وی کیدی شي هغه هم بیا د میډیا له ورکړي اوس خو هغې لاړل نو دا خبرې به ورو ورو مخې ته راځي نو وی چې ما خوب ولیده او ما پسې امام بخاري رحمت الله علیه راغې او زه د بخاري شریف درس مې کوم یو پیر आवाज راکړه دوه پیر بیا راته چا وویل دا امام بخاري دی وی چې سر مې اوچت کړ وی ما ته وی چې راځه وی ځان سره روان کړم چې لاړو وی ما ته وی چې راځه چې داسې لاړو وی هلته کې ما ته وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو انتظار کوي چې ملاقات ورسره وشي وی چې لاړم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي امام بخاري رحمت الله علیه ته چې ولې د درس نه راپاسو زه خو پخپله د درس اورېدو له راځم او ویزه ځان ته نږدې کړم او شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه به فرمایل باقاعده چې دا واقعه بیانول هغه مجلس کې باقاعده د سترګو نه اوښکې روانې شوې ویزې دا ځای تقریبا دې طرف ته یا ښې دی او طرف ته یاد کړ چې دې ځای کې په ځای باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زه ښکل کړم او فرمایي زه چې د حدیثو درس له روزانه سحر راځم نو وی زه غسل کوم وی تقریبا روزانه غسل او دس دا عرص به ما کول او 3 ورځې غالبا هغې یادولې چې 3 ورځې زما بلکل د هغه ځای نه داسې خوشبویي تله که نه ناشنا خوشبویي دې نه روانه وه نو دا د هغې دا درس چې و دا الله تم قبولو دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه خوښه وه دا اشاره و د هغې ته چې ستا دا حدیث و درس او دا هر څه چې دي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوښ دي چې هغه ته خوښ دي نو دا لازمي خبره ده الله ته به هم خوښي نو زمونږ د ډېر غټ خیر نه مونږ ورې محرومه شو زمونږ نه داسې یو هیره لاړه داسې یو هیره چې په راروانو ډېرو کلونو کې د ده دا ځای چې کوم دی د ده دا ځای نیول او داسې محدث پیدا کېدل چې زینت المحدثین به ورته وی دا ډیره غټه خساره ده ګوره ډیره غټه خساره ده په دې باندې مونږ اوس نه پوهېږو زموږ راتلونکي نسلونو ته به هم د دې د نقصان پته لګي چې څونه غټ نقصان مونږ وکړو